سلامونه ونیک هیلې د ایسې درنو لیدونکو ستړي مشي واقعا افغان ابدالیانو د یوې غوره لوبې نه وروسته وکولی سوی چې هند ته په نیمه پایلوبه کې ماته ورکړي او په لومړي ځل د ایمرجنګ اسیا جام پایلوبې ته لاره وموندي. ښه کرکټ ترسره سو، په هغه توپوهونکي ولیدې ترڅنګ وروستیو کې د میډل اډر کې کریم جنت او په توپ اچونه کې د لوبغاړو غوره لوبېدنه او غوره ځلېدنه وه. نو لکه څنګه چې په اوپننګ سایډ او هغه د اوپن جوړه مو چې څنګه مخکې مسؤلیت ادا کړی و، په همدې لوبه کې هم ډېر کریډټ ورکول کېږي. صدیق اتل د دې ترڅنګ زبید اکبري د لوبډلې او پاڼۍ لپاره ښه سټارټ واخیسته او هغه پاور پلې په ډېر ښه انداز ولوبوله، ښې منډې پکې راوستلې او تر ډېره یې مقابلې لوبډلې د هند توپ اچوونکي تر پریشر لاندې راوستل. نو ښه کرکټ یې ترسره کړ. دا چې دوی چې د 14مه 15مه اوور پورې پاته سول، نو دا د افغان کرکټ او د دې ترڅنګ د یادې لوبې د لعب ښکلا او ټارګټ لپاره یو ښه زیری او ښه خبر و. نو په ښه لوبه یې ترسره کړه. په وروستیو کې د کریم جنت توپوهنه هم بیخي عالي وه، یعنې ښه فینش یې ترسره کړه. دا چې ټارګټ له 200 پلس شو، نو بیخي د هند په لوبډلې باندې پریشر زیات کړ او هرومرو به یې په توپوهنه کې په 200 نه پورته ټارګټ ترلاسه کول معمولي خبره نه ده، سخته ده. بیا په داسې پیچ 28م ځای باندې چې هلته 115 160 هغه اوریج سکور وي چې ترسره کېږي، یا هغه د هرې لوبې په ټارګټ تقریبا 115 160 وي. نو په افغان لوبډلې ښه کرکټ وکړ او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. دا چې پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ کېږو، د غټه لوبه ده، له ځان سره به هرومرو هغه پایلوبه له ځان سره پریشر هم لري، یو غټ سټیج وي، نو ګټونکې لوبډله به اتلولي ترلاسه کوي. دا چې لکه څنګه چې سریلانکا په خپل ګروپ کې په لومړۍ لوبه کې ماته کړې، نو مورال هم په هغوی باندې لوړ ده، نو څه بلا هغوی زموږ تر پریشر لاندې وي. او بلکې او بل خواته وګورو، زموږ هغه د اوپن جوړه ډېره ښه ځلیږي، نو د صدیق اتل او د ترڅنګ د زبید اکبري لپاره به هم دوی تشویش او اندېښنه کې وي. نو په کار ده که چېرته ټاس ګټو، توپوهنه یې یا توپ اچونه یې، توپوهنه کې په کار ده چې یو ښه سټارټ واخلو. تیر په څېر باید تر ډېره مسؤلیت بیا هم د پیل توپوهونکي واخلي. که چېرته ښه پاور پلی لوبه یې ښه لوبېږي، نو په میډل اډر کې به هیلې شته چې درویش رسولي وي، دې ترڅنګ کریم جنت وي، اسحاق رحیمي وي، نو دوی به هم ښه کرکټ ترسره کوي. نو بیا هم لکه څنګه مو چې په ښه ټارګټ په تېره لوبه کې ورکړی و، دا هم په کار ده چې تر 180 پورې که چېرته لاړ شو، 180 پلس راسي، نو دا به د افغان لوبډلې لپاره یو ښه ټارګټ او په مقابل کې به سریلانکا په اسانه ونشي کولی چې تر دې هدف په ځان ورسوي، ځکه افغان لوبډله په خپل سایډ کې ښه توپ اچوونکي له ځان سره لري. غضنفر ته وګورو، په تېره لوبه کې توپ اچونه بیخي غوره وه او د لوبډلې لپاره په سخت حالت کې ښه کرکټ ترسره کړ. د اوپن سایډ آوټ کول، یعنې هغه لوبغاړي چې د هند لپاره ښه کرکټ یې کولی سوی او ښه سټارټ یې اخیستلی سوی چې بیا په وروستیو کې کولی سوی چې لوبه په اسانه فینش کړي. غضنفر وکولی شي چې هغوی وکټ یې ترلاسه کړي. دې ترڅنګ عبدالرحمن هم په تېرو دوو لوبو کې د لوبډلې لپاره ښه کارکردګي ترسره کوي، ښه ځلیږي. د دوی په غوره لوبېدنه او پر ځای استعمال به یې وکولی سي چې د لوبډلې لپاره د توپ اچونه کې ښه کرکټ ترسره کړي. دا چې د غضنفر یو اوور پاته سو، په تېرو لوبو کې اړتیا ورته لیدل کېدله، دی ښه ځلېدلی و او که چېرته 14 یا 15 اوور لپاره انتخاب سوی ښه به و. خو دا چې درویش رسولي په خپله د لوبډلمشرۍ کې د خپل خرابې توپوهنې له امله څه تر پریشر لاندې ده. اکثره وخت زما په اند هغه د لوبغاړو د اورونو محاسبه کې پاتې راځي او کله کله معلومات نه ترکېږي چې په څو اورونه د کوم لوبغاړي سوي، ځکه په تېره لوبه کې له کس نه هم دا پوښتنه وکړه چې په څو اووره دې ترسره کړي دي، یعنې دی په دې تشویش کې و چې شاید اورونه یې ختم وي، خو د هغې یو اور پاته و. نو غټه لوبه ده. که وګورو د دواړو لوبډلو پرتلې ته که راسو، افغان لوبډله به یو څه فی سینیر هم وي، مورال یې هم پې لوړ ده او په ټوله کې په روان ایمرجنګ ایشیا کپ کې کارکردګي هم د پاملرنې وړ ده. غټې لوبډلې مته کړې دي، په خپله سریلانکا هم مته کړې ده. نو په دې هیله چې یو ښه کرکټ ترسره سي، افغان ابدالیان هلته پایلوبه کې هم ښه وځلیږي او په دې هیله چې دا ایشیا جام هیواد ته راوړو او افغانان یې یو ځای ښه نمانځنه وکړي.